مهرباني وکړئ که پوښتنه درنه وکړو. بس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه حاجي نیاز محمد امیر د ځوانانو د شورا مشر. دا کیسه خو بیګا تقریبا د شپې 11 بجو شاخوا اوس موږ د خلکو په جریان کې واچولو چې د زندانیانو د پولیسو ترمنځ شخړه راغلې ده. شخړه د یو موبایل په سر راغلې ده چې یو موبایل یې له زندانیانو چې وړ له غباده یې زندانیان وهلي دي، ټکولي دي، حتی سپری پې باندې شیندلې ده. هغه بندیان بېهوشه وو. د شپې تر 2:30 بجو موږ له دولتي چارواکو سره یعنې د افغانستان د ټول زندانیانو مشر توتاخیل صاحب ته له دغه ځای کې ما زنګ ووایو، والي ته، کومندان ته، رئیس د امنیت ته، سرانوال رؤوف ته، دا هم ټول په جریان کې واچولو. خو ما د شپې تر 2:30 بجو پورې دوی ته هېڅوک لا نه وو ورغلي. هغه کوم زخمیان اسپریس بېهوشه کړي وو، هغه په هغه ځای باندې پراته وو. د شپې په 2:30 بجې باندې ما ته بندیانو هغه کوم سړی چې واهه او ډباوه چغې یې والې، هغه چغې له ما سره اوس هم په موبایل کې صوت دی. د بندي چغې د احمد غني په نامه باندې وو. دا یې وایو ډېرې لوړو نارې ورته. دا بندي یو عام کس وو، سیاسي بندي وو که طالب وو؟ نه، دا عام کس وو، ټول مکمل بندیان وو. دا په دې کې سیاسي وو، طالب وو. دوی وایي چې سیاسي او طالبان هم خوشي کړي دي، یوازې عام کسان دي. دا مو خلکو سره دا رقم چلند څه رقم؟ دا خو د امرو تاسو پیژو دا یو غټ ظلم ده، او د دې ظلم په خلاف موږ پکتیکاوال په یوه معنا هم چوپ نشو پاتې کېدلی. دې پوښتنه به وکړو. حتی ما ته یې هغه نومان هم راکړو چې هغه څوک چا دا ظلم شروع کړو. یو د قلم په نامه باندې وو، یو د ګلو په نامه باندې وو، یو د الیاس په نامه باندې وو، چې دغه دغه لوچګي شروع کړه او وهلو ډبول یې شروع کړو، او د هېڅ چا خبرې ته یې غوږ نه نیوو. بس دغه اوس وار یې کړو. نو که داسې ظلم په پکتیکا کې روان یې، د دې ظلم په خلاف موږ چوپ نسو پاتې کېدلی. موږ دا د اوس روان یو له والي صاحب سره، له لوړفرو چارواکو سره وینو کې دغه ناره د موږ وانروېدله او دغه مجرمین یې راکش نه کړو، د قانون منګلو ته نه وسپارلو. موږ به صلحامیزه مظاهرې سر له سبا شروع کړو او تر هغو به یې چې تر څو دغه ظلم له ټولې پکتیکا نه یې ختم کړی. دلته یو په بندیانو باندې ظلم نه ده، دلته په عام ولس باندې ظلم ده. دلته د ورځې یو څوک ټک ورته راوکړي، دی د ورځې ویده یي، د شپې په 11 بجې باندې بیا راځي د ما په کور کې لوېدلی، د ما کنکلي لویان دا راچغوي. دا موږ نسو منلی، په ځان باندې نه زغملی سو. د دې په مقابل کې به موږ دریځو او تر هغو به ولاړ یو څو دا ظلم له پکتیکا ایسته کړی. دا لومړی ځل نه ده، له دې نه وړاندې هم دغسې پېښې شوي دي. بار ته فکر وکړه، موبایل بنده په بندیخانه کې موږ هم یا قانون نسته بند دی، دی یې یو وارې راواخلي موبایل جنې یوسي، بېرته دغه موبایل که 1000 روپۍ قیمت لري په 5000 روپۍ پې باندې خرڅوي. دا به انصاف نه وي. دا بندیانو دغومره ګناه کړې ده، دغومره ګناه کړې ده چې بندیان کړي دي. له هغو باندې ظلم ولې د 10 روپو شی ورې کانټین ورته جوړ کړی ده، په 100 روپۍ ورکوي. یو پیپسي موږ تاسې په 100 روپۍ اخلو، دوی ته په 80 روپۍ ورکړل کېږي. یو بوتل اوبه موږ په مثال په 10 روپۍ باندې اخلو، دوی ته په 40 روپۍ باندې ورکېږي. ځین دا به ظلم وي. نو دغه بندیانو چې جنجال کړی ده، په دغه وجه یې کړی ده چې ته له ما چې موبایل واخلې بېرته په ما باندې خرڅوې. دغه موږ اورېدلي دي، موږ راپورونه راغلي لرو چې دغه هغه ته بندیخانې ته چرس و بلا او بترې هر څه دوی یې وروړي. دا څوک وروړي؟ ما له تاسو سره خو دلته هلته اوس ګوره تلاشي را چې وکړئ، دومره شی هم نه یو چڼ هم نه را سره پرېږدي. اما دغه خلک دي، دغه مسؤلین دي، زندان دي، دغه یې ورته رسوي، بیا یې ورته رسوي، بیا یې بېرته جنولي، بیا یې بېرته بیا باندې خرڅوي. نو دا ډېر غټ ظلم ده او د دې په خلاف باندې موږ چوپ نسو پاتې کېدلی. چې هغه څومره مو وس وتواني دغه لوړفړ چارواکي تر کابله پورې، تر دغه ولایت ادارې دا هم ټول پرې خبر کړي دي. د شپې تر 2:30 بجو پورې حتی له پاسه خوا په موږ باندې یو ټلیفونونه وو د طالبانو د زندان مشر، هغه ویلي چې موږ دوی دغه موافقه سره کړې ده بندیان د موږ خلاصېږي، اما نن د شپې 2:30 بجې د موږ بندیان ډزول کېږي. نو دا به شاید دغه د سولې په خبرو باندې یو بد اثر ولري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دغه د نن شپې حادثه په لنډو ټکو درته کوم. بیګانې له بندیانو سره
جنگ سوی ده او بندیان یې وهلي دي ټکول سوي دي ګاز پې باندې شیندلی ده او تر ډیر سخت تهدید لاندې نیول سوي دي له 11 بجو د شپې تر 2:30 بجو پورې دوی وهل کېدل ټکول کېدل او هیڅ چا یې غږ نه اورېدو بجای د دې چې ما د رئیس د زندان د افغانستان چې ده توتاخیل صاحب هغه مې خبر کو والي صاحب مې خبر کو قومندان مې خبر کو رئیس د ملي امنیت مې خبر کو سرانوال رؤوف مې خبر کو یو بل سرانوال د ماحولا په نامه باندې دغه مې خبر کو نو دا هم ټول په جریان کې اچولي وو خو ما بیرته هم د شپې تر 2:30 بجو پورې دوی ته څوک نه وو ورغلي خلک چې بېهوشه وو باید ډاکټر ورغلی وای هغه شبخانې ته انتقال سوي وای خو بدبختانه دا هېڅ نه دي ورسره سوي نو دا غټ ظلم ده غټ وحشت ته بندیانو دومره ګناه کړې ده چې بندي دالته او په زیل کې څوک راځي بېوجې وهي او ټکوي دا پکتیکاوالو ته هېڅ د منلو وړ نه دي بلکې ټول افغانانو ته نه دي د دې په خلاف به وکړي د موږ غږ څوک نه واروي او دغه خلک ته سزا نه کړې ور نو د دې په هغه باندې به موږ سخت غبرګون وښیو او خپلې صلحامیزه مظاهرو ته به دوام وکړو تر څو چې دغه ظلم له پکتیکا نه هېر سوی ومنه الله توفیق